ستا ورغاون ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر افغان په خپل کاري دفتر کې د بدخشان ولایت له یو شمېر علماو قومي مخورو او استازو سره وکتل. محترم ملا صاحب د شل کلن اشغال د ختم او د اسلامي نظام راتلو لپاره د بدخشان ولایت د اوسیدونکو او مجاهدینو قربانۍ بې سارې وبللې او زیاته یې کړه د الله تعالی په نصرت سره اوس مهال په افغانستان کې یو خپلواک اسلامي نظام حاکم دی چې ټول افغانان یې تر حاکمیت لاندې په ارامۍ سره ژوند کوي. په دغه لیدنه کې مولوي مجيب الرحمن د نورو په استازیتوب وویل د بدخشان ولس په خپل ټول توان سره په هر حالت کې د افغانستان اسلامي امارت څخه اطاعت او ملاتړ کوي. نوموړي همدارنګه د بدخشان ولایت د اوسیدونکو ستونزې د حل په موخه شریکې کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د بدخشان ولایت علماو او قومي مخورو ته ډاډ ورکړ چې د نورو ستونزو د حل ترڅنګ به په دغه ولایت کې روغتیايي خدماتو ته د رسیدو په موخه شته روغتون ته هم وسعت ورکړي. بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا